ملګریه یوه شېبه شاید تعجب شوی چې زه چیرې قدم وهم. ستا حدس بلکل صحیح ده. زه په هدیره کې یم، هغه ځای کې چې دا ټول د قبرو لاندې چې کومې ککرۍ دي دوی د یوې سجدې په ارمان دي، دوی د یوې توبې په ارمان دي، دوی د یو نیک عمل په ارمان دي چې په دغه دنیا کې دوی ته وخت ورکړل شي او دوی سر ته ورسوي. نو ملګریه ته چې وخت لرې ژوندی یې نو ولې الله تعالی ته رجوع نه کوې؟ ولې هغه ته یوه سجده نه کوې؟ ولې د خپلو ګناهونو څخه نور لاس په سر کېږې نه؟ په دې ټول پوهېږو، په دې ټول باوري یو، یقیني یو چې مرګ ټولو ته راتلونکی ده او مرګ دومره نږدې ده چې د سترګې په رپ سر راځي ناګهان، هېڅ به موږ پوهېږو هم نه چې دا مرګ زموږ څه وخت ده. بس یو دم به راچپه کېږي په ځای باندې او د دې دنیا څخه به ځې د ځمکې لاندې به دلته ښخېږي. نو ملګریه په کار خو دا ده چې اوس ژوند لرو، الله تعالی ته سجده وکړو، الله تعالی ته توبه وباسو د خپلو بدو اعمالو څخه، ځکه چې دغه دنیا ده چې موږ کولی شو هغه دنیا پرې جوړه کړو. که غواړې چې جنت ځان ته جوړ کړې په دنیا کې نو دا ده چې ته په دې دنیا کې نیک اعمال سرته ورسوې. نو ملګریو د ټولو څخه هیله کوم چې عمر ډېر لنډ ده، کوشش وکړئ الله تعالی ته سجده وکړئ، الله تعالی څخه بښنه وغواړئ، د الله تعالی څخه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ. بس هغه راضي کړئ. زمونږ د ژوند اصلي هدف دغه ده چې په دې دنیا کې الله تعالی ته عبادت وکړو، په دې دنیا کې الله تعالی راضي کړو. بس هغه ده چې زمونږ به هغه دنیا ګل و ګلزار اوسي. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ.